که غواړئ چې تاسو یو څوک غلام وساتئ که نه که غواړئ چې تاسو یو څوک څه وساتئ غلام وساتئ نو د هغه نه پویه واله څه پویه دې واله زما دا ټوله خاوره چې ده دا خو زما ده زه پکې ولې ړنګ یم زه د سوات د سیمې اوسېدونکی یو بچی د زمرودو یو کان لرم په هغې کې ولې زه مسافر یم بیا زه د سوات د سیمې اوسېدونکی زه به دا ووایم په سویټزرلینډ کې فقط صرف 4 شیان شو یو امن شو دویم ریاست ورسره مرسته کوي دریم قدرت ورته ښایست ورکړی دی او څلورمه خبره به موږ دا کوو چې خلک یې هاسپیټیلیټي یا خلک یې چې دي نو هغه مرستیال دي یا خلک چې دي نو د خلکو سره کومک کوي اوس د سوات سیمې ته راځو دغه 4 شیان پکې ګورو ستاسو نه پوښتنه کوم سوات ته خدای ښایست ورکړی دی که ورکړی دی کوچنی سویټزرلینډ ورته وایي ټیک ده دویمه خبره کومه سوات ته امن شته نشته امن پکې نشته په 2009 کې ترهګري وکړه اوس هم موږ وژل کېږو اوس هم زموږ سیمې چې دي هغه بربادې دي ورانې دي بیا درېیمه خبره کومه ریاست یې سپورټ کوي روډونه اوس هم د کالام روډونه وران دي کالام چې ټول خلک یې د سرګړۍ په حیث پېژني اخرنۍ خبره دا کومه چې د سوات خلک څومره میلمه دوسته خلک دي که زه ستاسو نه تپوس وکړم د سوات څومره میلمه دوسته سافټ خلک دي پاسته خلک دي ښایسته خلک دي وایي چې ته د سوات نه یې دروغ وایي نه دي رنګ سپین دی نه دي سترګې هم غټې دي رنګ یې هم سپین دی بیا نو زما په وطن ولې امن نشته هغه سویټزرلینډ چې وړوکی ملک دی هغه دومره پرمختګ کولی زه ولې نشم